اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتر سوک د اهل کتابنا الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر خامخ ایمان بروڑی به په د باندې قبل موته وړاندې د مرګنا ويوم القیامت او پورز د قیامت یکون علیهم شهیدا ویبا په د باندې گواه. الله تبارک وتعالى په دې آیت کریمه کې فرمایي چې په اهلی کتابو کې به یو قسم داسې پاتې نشي مگر په عیسی علیه السلام باندې به ایمان وروړي د عیسی علیه السلام د مرګ نه وړاندې او په ورځ د قیامت به هغه په دې باندې گواهي. د دې آیت کریمه ليؤمنن به قبل موته په دې کې دوه ضمیرونه دي، به او قبل موته. دا هی ضمیر چاته راځي دی؟ کلم چې د غایب ضمیر راشي دا چاته راځي وي د دې نه مراد یو کس وي. لکه مونږ په پښتو کې وایو چې زید راغلی دی او هغه ناست دی، دا هغه چې دی نو دا بیا د زید ته راځي دی. مطلب دا دی چې زید راغلی دی او زید ناست دی، نو دا څنګه چې په پښتو کې مونږ دا هغه لفظ استعمالو د دې نه مراد یو کسی چې مخکې د هغه ذکر شوی وي. نو داسې غایب ضمیرم یو کس ته یو اسم ته راجع کیږي چې د هغه حکمن یا حقیقتا ذکر شوی وي. نو په دې کې د به کې هم او موته کې هم د دواړو نه مراد حضرت عیسی علیه السلام دی. معنی به داسې شي چې الا ليؤمنن بعیسی قبل موت عیسی، چې په اهلی کتابو کې داسې څوک نشته مگر خامخه ایمان بروړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه. یعنی اوس خو عیسی علیه السلام د الله سره دی په اسمانونو کې، هغه به راځي خپل عمر بدل ته پوره کوي او بیا به د هغه د مرګ نه مخکې چې څومره اهلی کتاب په دې دنیا کې وي هغه به ټول په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړي. او دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث روایت کړی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه. عیسی علیه السلام به د یو عادل حاکم حیثیت باندې پتا سو کې راځي، دی به دجال قتل کوي، خنزیر به قتل کوي، صلیب به ماتي او په ټول دنیا کې به صرف او صرف الله تبارک وتعالى ته سجده کیږي او ټول یعنی صرف الله ته به سجده کیږي نه ټول به حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړي او د په طریقه باندې رواني. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دلیل ضرورتي نو دا آیت کریمه وایي چې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. د آیت کریمه مطلب دا دی چې څومره اهلی کتاب دی به د قرب قیامت کې په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړي، یعنی په سم لار کېږي باندې با او عیسی علیه السلام په دې باندې گواهي. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نبوي یو کس د اهلی کتابونه سوق بم نوي د اهلی کتابونه، یا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشته سوق د اهلی کتابونه الا ليؤمنن به مگر خامخ ایمان بروړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته وړاندې د مرګ نه ويوم القیامت او پورز د قیامت یکون علیهم هغه به په دی باندې شهیدن گواه. فبظلم من الذين هادوا پس په وجه د ظلم په سبب د ظلم د هغه کسانو چې يهوديان دي حرمنا علیهم حرام کړی دی مونږ په دی باندې طیبات پاک سيزونه احلت لهم چې حلال وو د دې لپاره وبصدهم او په وجه د منع کولو د دوی عن سبیل الله د الله د لارنا کثیرا ډیر خلق. الله تبارک وتعالى د يهوديانو یو بد عادت ذکر کوي او هغه دا چې د دې د بد عادت په وجه باندې چې ظلم کولو، او بل بد عادت دا چې د الله د لارنا خلق منع کول، د سم لارې نه خلق منع کول. د دې دوه وجو الله تبارک وتعالى په دې باندې بعض پاک سيزونه هغه په دې باندې حرام کړل. تاسو لبراشي وعلى الذين حادوا حرمنا كل ذي ظفر او بل ذکر راځي چې نو د دې د ظلم په وجه باندې او د دې د صدهم عن سبيل الله د الله د لارې نه د خلکو منع کول په وجه باندې بعض پاک سيزونه الله تبارک وتعالى په دې باندې حرام کړو. فبظلم پس په وجه د ظلم پس په سبب د ظلم من الذين د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي حرمنا عليهم من حرام کړی دی په دې باندې طیباتن پاک سيزونه احلت لهم چې حلال وو د دوی لپاره، حلال کړی شوی د دوی لپاره، وبصدهم او په وجه د منع کولو د دوی عن سبیل الله د الله د لارنا کثیرا ډیر خلق. واخذهم الربا او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لرا، وقد نهوا عنه او حال داو چې دوی منع کړی شوی د هغې نه، واکلهم اموال الناس بالباطل او په وجه د خوړلو د دوی مالونو د خلکو لرا بالباطل په باطل طریقه، واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پاره د کافرانو منهم لدینا عذابا الیما دردناک عذاب. په دې آیت کې الله تبارک وتعالى د نور بد عادتونو د دې ذکر کوي
یو دا چې دی به سود اغستو، الله فرمای حالانکه دی د سود نه منع کړی شوی، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، دا هغه فبظلم باندې عطف دی ځکه چې دینو دا مجرور هم راغلی دی، واخذهم الربا او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لره، الله فرمای د دین دی منع کړی شوی او د خلکو مالونه به په باطلې طریقې سره په ناحقه طریقې سره خوړل. نو دغه سلور وجوهات ذکر شو، یو ظلم، یو بصدهم عن سبیل الله کثیرا، بل اخذهم الربا، او بل اکلهم اموال الناس بالباطل. د دې سلورو سيزونو په وجه الله تبارک وتعالى په دې باندې بعضی پاک سيزونه حرام کړیو، او الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم د دینه کافران دي د هغې دپاره الله تبارک وتعالى دردناک عذاب تیار کړی. واخذهم او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لره، وقد نهوا عنه او حال دا دی چې دوی منع کړي شوي دي د هغې نه، واکلهم او خوړل به اموال الناس، یا واکلهم او په سبب د خوړلو د دوی اموال الناس مالونو د خلکو لره، بالباطل په باطل طریقې سره، واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پاره د کافرانو، منهم لدوینا عذابا الیما عذاب دردناک. لكن الراسخون في العلم منهم، لكن الراسخون لیکن هغه خلق څوک چې پاخه دي فی العلم په علم کې، منهم د دوینا، لكن الراسخون لیکن هغه چې پاخه دي، هغه کسان چې پاخه دي فی العلم په علم کې، منهم د دوینا. تاسو مخکې ویلو چې په اسم فاعل او په اسم مفعول چې کله الف لام راشي دا په معنی د الذی وي، نو دا بداسي چې لكن الذين يرسخون، هغه کسان چې هغه پاخه دي فی العلم په علم کې، منهم د اهل کتابونه، والمؤمنون مؤمنان یؤمنون چې ایمان لري بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړي شوی دي تا ته، وما او په هغه څه باندې انزل من قبلک چې نازل کړي شوی دي وړاندې لستانه، والمقیمین الصلاة او قائمون کې د منځ لره، والمؤتون الزکاة ورکوي زکات، والمؤمنون بالله واليوم الاخر او ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت، اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، زرد چې وربکو مونږ دیتا اجر لوی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې ټول يهوديان یا ټول اهل کتاب دا ګډ وډ نه دي، راسخ فی العلم مضبوط فی العلم، چې مضبوط دي په علم کې، داسې خلک هم پکشته د دینه، یعنی اغي په خپل دین باندې، په خپل تورات باندې، په خپل کتاب باندې دا خپاخه دي. موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى تورات کتاب ورکړو، د دې په پوره قران کې دا ذکر نشته، په پوره قران کې دا ذکر نشته چې الله تعالی تورات موسی علیه السلام له ورکړی دی. د موسی علیه السلام چې څومره ذکر راغلی، واتینا موسی الکتاب، الله فرمایي مونږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی دی، او چرته چې د تورات ذکر راغلی نو الله فرمایي وانزلنا التوراة فيها هدى ونور، چې الله تورات نازل کړی دی. یعنی په قران کې داسې یو آیت نشته چې په هغه کې الله ویلي چې مونږه د تورات موسی علیه السلام له ورکړی دی. د رستو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وضاحت کړی دی، اعطی موسی التورات، چې موسی علیه السلام ته تورات ورکړی شوی دی. دا یو کس اعتراض کړو چې موسی علیه السلام باندې کوم کتاب نازل دی، نو ټول ورته وی چې تورات نازل دی، دا قران کې نشته. نو انسان دغه شي څومره پیری د تورات ذکر دی، څومره پیری د موسی علیه السلام ذکر دی، خدا سي آیت نشته چې په هغه کې ډایرک ویلی شوی چې ګنې تورات د موسی علیه السلام نازل دی. د موسی علیه السلام ډېر پیری ذکر راغلی دی، خو د کتاب ذکر راغلی چې دلته مون کتاب ورکړی دی، او چې کله د تورات ذکر راغلی هغه کې دا نه دی چې انزل علی موسی التوراة، چې په موسی علیه السلام باندې ګنې تورات نازل. دا په حدیثو کې د دې وضاحت دی. خبره مقصد دا دی چې د قران د تشریح لپاره د حدیثو ضرورت دا ډېر لازمی دی. صرف د قران مجید په آیتونو باندې د قران مجید تفصیل دا ممکن نه دی. احادیث مبارکه او د صحابه کرامو اقوال دا د دې لپاره ډېر ضروری دي. خجی نو دا راسخ فی العلم چې هغه په خپل دین باندې مضبوط دغه کسان، او کوم مؤمنان چې هغه ایمان لري په هغه څه باندې چې کوم په هغه قران باندې یا د دین مخکې چې کوم کتابونه دي، منځ قایمي، زکات ورکوي، په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، نو د مؤمنانو لبم الله لوی اجر ورکوي. او کوم چې راسخون فی العلم دي دغه اهل کتابونه دي تبم الله تبارک وتعالى لوی اجر ورکوي. دا چې هر یو کس د خپل پیغمبر په طریقه باندې رواني، هغه د پاره هغه مؤمن مسلمان دی، او هغه د پاره الله تبارک وتعالى اجر ورکړي. دا نه چې صرف د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتیان د مسلمانان دي، نه، مخکې چې کوم انبیاء کرام تیر شوي دي د هر یو پیغمبر امتیان چې د هغه خبره منلې ده د ته مؤمن او مسلمان ویل کیږي، او دا به ټول په جنت کې وي. لکن الراسخون، لیکن راسخین فی العلم په علم کې، پاخه په علم کې، مضبوط په علم کې، منهم د دوینا یو، والمؤمنون او مؤمنان، کوم مؤمنان یؤمنون چې یقین لري، داسې مؤمنان مسلمانان چې هغه په خپل
په دې خپل ایمان باندې قائم وي او یقین کوي بما انزل الیک په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی وړاندې ستانه والمقیمین الصلاة او قائموي منځ لرا والمؤتون الزکاة او ورکوي زکات والمؤمنون بالله واليوم الاخر او ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت اولئک هم دغه خلق سنؤتیهم زرد چې وربکو مونږ دوی ته اجرا عظیما اجر ډیر لوی ان اوحینا الیک بشک مونږ وحی کړی د تا ته کما اوحینا لک څنګه چې مونږ وحی کړی وا الی نوح علی السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده پس ددنه او اوحینا او مونږ وحی کړی وا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وحیم کړی وا ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام والاسباط د دې اولاد وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان او عيسى عليه الصلاة والسلام أيوب عليه السلام يونس عليه السلام هارون وسليمان عليهم السلام وآتينا داود زبورا او ورکړه د موږ داود علیه السلام ته زبور دا سه آیت د موسی علیه السلام په باره کې په قران کې نشته د حدیث مبارکو کې د وضاحت وآتينا داود زبورا او مونږ داود علیه السلام ته زبور ورکړي دې ځکه یو خبره باندې ځان پوي کې چې وحي څه ته ویل کیږي وحي خپل د دې وحي چې کوم معنا ده په لغت کې وحي ویل کیږي اشاره ته یو کس چاته اشاره وکي نو دې ته ویل کیږي وحي لکه قران کې الله فرمایي چې زکریا علیه السلام خپل قوم ته اشاره وکړه چې تاسو سحر ماخام د الله تسبیح بیانوي فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه چې تاسو سحر ماخام د الله حمد بیانوي فاوحى اليهم وحي وکړه دوی ته وحی دې کې په معنا د اشاره باندې نو خپل د وحی معنا د اشاره کول او کله کله د دې اطلاق په مختلفو مفهومونو باندې کیږي په طریقې د الهام باندې چې د انسان زړه ته یو خبر الله تعالی راواچي د زړه کې خبرې اچولو ته الهام ویل کیږي او د الهام تم الله تبارک وتعالى وحی ویل دا لکه د موسی علیه السلام مور بیبي ته الله تبارک وتعالى په زړه کې دا خبره ورواچوله چې ته د لپای ورکوا او چې کله ته د باندې یره محسوس کې د په یو تابوت کې واچوا او په یو صندوق کې واچوا هغه صندوق په دغه کې پریدا په اوبو کې پریدا او دې بچ دینو مونږ هم خطا تر واپس کو ان رادوه الیک وجعلوه من المرسلین نو د موسی علیه السلام د مور بیبي ته چې الله په ځړه کې کوم خبره ورواچول دې ته الهام وي او د الهام تم په عربی کې د وحی اطلاق په دې باندې کېږي لکه الله فرمای او اوحینا الی ام موسی چې مونږ وحی وکړه مور د موسی علیه السلام ته یو انسان خپل کوم ډیوټي او په هغه باندې هغه لګیای او د هغه په د هغه لار د هدایت لار د سمیدو بل فرض زما یو ډیوټي د چې درس او تدریس کوم د دې د لار چې ما ته څوک سم کینو دا دغه لارې سمیدو تم د وحی اطلاق شوی دی لکه د شاتو مچي دا هغه شهد جوړي خود دغه د لارې ورته چا خودلی دا ورته الله خودلی دي دې تم د وحی اطلاق کیږي لکه الله فرمایي واوحى ربك الى النحل وحي وکړه الله تبارک وتعالى د شاتو مچي ته یعنی هغه ته د دې چې کوم تبعی لار ده هغه ورته سم کړه او دا چې کله په خفیه طریقې سره خلق یو پیغام بل ترسي د تم وحي ویل کیږي ان الشیاطین ليوحون الى اوليائهم دا سي آیت ته وان الشیاطین ليوحون الى اوليائهم حجی او بل وحی د انبیاء کرامو ته الله تبارک وتعالى چې د فرشتو په ذریعہ یا ډایرک پیغمبرانو ته کوم پیغام لیږي د تم وحی ویل کیږي دا د وحی اقسام دي مخکې تاسو ابتدا کې د وحی اقسام ویلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم وحی نازلې ده نو دا یا پټ وحی وا یا ښکار وحی وا پټ وحی وا نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا علم دی او چې کوم ښکار وحی دا په دوه قسمه دا یو مطلوع چې تلاوت کیږي هغه قران دی یو ته الله وحی کړی دا چې دا غي مونږه تلاوت نکو او غیر مطلوب ته ویل کیږي هغه حدیث دی او یو وحی خفی دا پټ وحی چې د بعضی سوزونو نه قران کې ذکر دی نه حدیث کې ذکر دی یا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل پاغي باندې عمل کړی دی لکه د بعضی پټو سوزونو علم چې الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی دی دې ځکه تاسو ته د وحی ما پورا اقسام بیان کړل چې وحی په کومه معنا باندې استعماليږي وحی خپل معنا د اشاره په معنا باندې فاوحى الیهم ان سبحوا بكره وعشيه د چا پزړه کې یو خبره الله ورواچي د الهام ویل کیږي د پرم د وحی لفظ استعماليږي لکه واوحینا الی ام موسی چې کوم انسان خپل تبعی او کوم فرایض انجام ته رسی او د هغه د پاره ورته الله هدایت کوي نو دغه طریقې خودلو تم الله تبارک وتعالى وحی ویل دا لکه واوحى ربك الى النحل خفیه طریقې سره چې څوک پیغام رسی په یو داسې انداز کې چې پر اسرار طریقې نو دیتم وحی ویل کیږي لکه شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض
او انبیاء کرامو طرف ته چې الله تبارک وتعالى کوم وحی کوي د هغه مفهوم دا دی چې دا وحی الله تبارک وتعالى چې کوم انبیاء کرامو ته کی دا علم یقیني او قطعي دی او الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو زړونو ته د فرشتي په ذریعہ یا بغیر د واسطه د فرشتي نه د القا چې دین هغه کوي. اوس الله تبارک وتعالى فرمایي چې مونږ وحی کړی دا یعنی یقیني او قطعي علم ور کړی دی تا تم در کړی دی لکه څنګه چې مونږه نوح علی السلام ته نور انبیاء کرامو ته د ټولو انبیاء کرامو ذکر د نمونه چې دا غستلی شوی دي چې د انبیاء کرامو ته مونږه وحی کړی دا. یعنی يهوديانو به چې دا ډېر د شک په نظر باندې به قتل چې دا څنګه د باندې وحی راځي دا په د باندې وحی څنګه راځي نو د هغه جواب وته الله ورکي چې څنګه په نور انبیاء کرامو باندې مخکي وحی راتله دغه شان وحی دا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې راځي. او ورپسې آیت کې ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما. الله فرمایي چې دا رسولان چې کم ذکر شو یعنی دا نمونه ذکر شو یا مونږ ته د چا ذکر کړی دی هغه تم وحی راتله او څومره چې تا ته مونږ لا ذکر اوسه پورې نه دی کړی یعنی د دینه پس کیږي چې الله وت ذکر کړی وي خو تر اوسه چې د چا ذکر نه دی کړی هغه ته هم وحی راتله او الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې دي د الله وکلم الله خبرې کړې دي موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره. الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي په کوه تور کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره هم خبرې کړې دي په لامکان کې. د کلیم او د حبیب په منځ کې چې کوم فرق دی هغه دا دی چې موسی علیه السلام کوه تور ته راغوښتو او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل عرش ته لامکان ته راغوښتو. ان اوحینا بشک مونږ وحی کړی دا الیک استا طرف ته کما اوحینا لکه څنګه چې مونږ وحی کړی و الی نوح علیه السلام ته والنبیین من بعده او نور پیغمبرانو ته من بعده پس د نوح علیه السلام نه و اوحینا او مونږ وحی کړی و الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وایګه کنه و اتینا داوود زبور او مونږ ورکړیو داوود علیه السلام ته زبور نومي کتاب و رسولن او پیغمبران قد قصصناهم چې مونږ قصې بیان کړې دي تا قد قصصناهم چې مونږ بیان کړی دی د قصو د دوی علیک تا من قبل وړاندې لدینا ورسولن او نور پیغمبران هم دي لم نقصصهم علیک چې اوسه پورې مونږ بیان نه دی کړی د دوی علیک تا وکلم الله او خبرې کړی الله موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره. رسلا مبشرین دغه پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي دي و منذرین او يرونکي دي لالا یکون د دې لپاره چې نشي للناس د خلکو لپاره علی الله حجت په الله باندې سو حجت بعد الرسل پس د رسولانو نه وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله تبارک وتعالى غالب او خاوند حکمت. الله فرمایي چې مونږ پیغمبران لګلی دي زیری ورکي او منذرین دي د الله تبارک وتعالى د عذاب نه خلک لري دا مولي لګلی دي د دې لپاره چې د خلکو لپاره سو حجت او یا عذر پاتې نشي. خلک به بیا وایي چې مونږ خو به ایمان وروړي خو مونږ ته شاویلی نو مونږ ته څوک پیغمبر نو راغلی مونږ ته د الله حکم چانو وروړي. الله فرمایي چې مونږ پیغمبران لګلی دي زیری د جنتونو ورکي او انذار کوي يرونه کوي د الله د عذابونو نه دام د دې لپاره لګلی دي چې د خلکو لپاره سو عذر د الله په مقابله کې سو حجت او سو دلیل پاتې نشي. رسولان پیغمبران یعنی لګل شوی پیغمبران یا رسولن معنا بداشي چې مونږ لګلی دي پیغمبران مبشرین زیر ورکونکي و منذرین او يرونکي زیر ورکونکي د نیکانو ته و منذرین او يرونکي ګناګار ہوتا یا مبشرین زیر ورکونکي د جنتونو د نعمتونو و منذرین او يرونکي د دوزخ د عذابونو نه د امثله لګلی دي لالا یکون د دې لپاره چې نشي للناس د خلکو د پاره علی الله په الله باندې حجت سو حجت بعد الرسل پس د رسولانو نه وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله تبارک وتعالى غالب او خاوند حکمت. لیکن الله تبارک وتعالى یشهدو گواہی ورکی بما انزل الیک په هغه کتاب چې نازل کړو تا ته انزله بعلمه نازل کړي دی دا په علم سره والملائکه یشهدون او فرشتي هم گواہی ورکی وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گواه. په دې آیت کې آیت نمبر 166 سورہ نساء کې الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تسلی ورکی چې دا خلک منیو کنه منی تا ته چې کوم وحی کیږي تا ته چې کوم کتاب نازلېږي تا ته چې کوم احکامات نازلېږي په دې باندې الله گواهی په دې باندې فرشتیم گواهی چې دا د الله د طرف نه تا ترازی نو د خلکو یا د يهوديانو یا د اهلی کتابو د دغه نور خلکو گواهی ته په دې باندې هیڅ ضرورت نشته
د الله دا گواهی په دې باندې کافی ده چې ته د الله پیغمبر او د الله تبارک وتعالى د طرف نه تا وحی کیږي او احکامات دته را لېږي. لیکن الله یعنی کدی نه مني نو نه دی مني. لیکن الله یشهد گواهی کوي بما انزل الیک په هغه کتاب یا په هغه څه انزل الیک چې نازل کړي د ستا طرف ته، انزله هغه نازل کړي د دا بعلمه په خپل علم سره، والملائکه یشهدون او فرشتي هم گواهی ورکي، وکفا بالله شهیدا او کافر الله گواه. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي، وصدوا او منکوي خلق عن سبیل الله د الله د لارنا، قد ضلوا ضلالا بعیدا دی گمراه شول په گمراهی لري سره. مطلب باندې پوهیږي. ان الذين كفروا وظلموا بشک هغه کسان چې کفر وکړو او ظلموا او ظلم وکړو، لم يكن الله ليغفر لهم، ندی الله تبارک وتعالى چې بخنو کی دوی ته، ولا ليهديهم طريقا او نب اخي دیتا نه غلارا، الا طريق جهنم مگر وبخي وتا لار د جهنم، خالدین فيها ابدا چې دوی په هغه کې وي همیشه، وکانه ذلك خالدین فيها چې دوی به همیشه وي په هغه کې ابدا تل ترتلا، وکانه ذلك على الله يسيرا او دا کار یعنی دا سزا ورکول په الله باندې آسان دي. الله فرمایي کم کسان چې کافران دي او ظلم کړي دي، الله د سند چې بغیر د توبې نه بغنی دي ته بخنو کی که توبه او باسل نو د توبې لپاره الا من تاب وامن وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. بار په قران کې د توبې ذکر راغلی دی. که توبه او باسل خو بیا خبره، بیا خو مؤمنان مسلمانان شو. خو چې کوم کسان کافران دي او ظلم کړي دي، الله د سند چې دي ته بخنو کی یا ورته لار او خي لار ورته خي، خلار د جهنم ورته خي چې دی بیا په جهنم کې همیشه وي. او دا کار الله ته آسان دی. دا نه چې کنه دون خلکو له اور بلولو غي سوزولو غي له جهنم تیارولو یا غي له عذاب ورکولو، د عذاب ورکولو د پاره یو طریقه پکار ده. نو دا طریقه د عذاب د په الله باندې دا کار ډیر آسان دی. الله دې مونږ بچو ساتي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي او ظلمو او ظلم کړي دي، لم يكن الله ند الله ليغفر لهم چې بخنه او کی دوی ته، ولا ليهديهم او نه به اخي دوی ته طریقا لارا، الا طریق جهنم مگر لار د جهنم ورته اخی، خالدین فیها چې دوی به همیشه وي په هغه کې ابدا تل ترتلا، وکانه ذلک او دې دا کار علی الله په الله باندې یسیرا آسان. یا ایها الناس ای خلکو، قد جاءکم الرسول په تحقیق سره راغلی تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بالحق په حق سره، من ربکم د تاسو د رب د طرفنا، فآمنوا پس ایمان راوړئ، خیر لکم دا غره د تاسو د پاره، وان تکفروا کچره تاسو انکار وکئ، فان لله ما فی السماوات والارض، نو پزما کې اسمانونو کې چې سدي د الله د پاره دي، وکان الله علیما حکیما، او دی الله تبارک وتعالى خاوند علم پوها او خاوند حکمت. الله تبارک وتعالى ټول خلق ته دعوت ورکي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، الله وت فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې وایا، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا، اے خلقو زستاسو د ټولو د پاره الله تبارک وتعالى پیغمبر را لېږلی ما. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کې دا یو صفاتو چې نور انبیاء کرام الله تبارک وتعالى یو مخصوص ذاته، یو مخصوص کلی ته، یو مخصوص علاقې ته را لېږلیو. لکه موسی علیه السلام په مصر کې او چې کله مدین ته لاړو نو په مدین کې د شعیب علیه السلام لوریانی ولیدې چې هغه د اوبو په نمبر کې ولاړې وي، او بیا الته چې دینو هغه لاړل کور ته وختي شعیب علیه السلام وته وی چې ولې را لغي وته وی دغه شان یو ځوان د کوینه ګټه او چته کړه په مونږ باندې وبوس کولې زمونږ په سارو باندې، هغه وته وی چې ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، مو ورشه هغه ته आवाज کې چې دا کم کار کړي چې د اجر او د دې بدله ول ورکی. نو چې کله هغه لاړو، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. موسی علیه السلام چې لاړو ورته وی چې دغه شان واقعیا ما سره شوی دا، نو شعیب علیه السلام وته وی چې ته یریګما او تا چې دینو تبا تا دغه قوم نه الله تبارک وتعالى نجات درکړه دغه ظالمانو د قوم نه. یا شعیب علیه السلام د خپل یو لور موسی علیه السلام ته په نکاح کړه په دې شرط باندې، علی ان تاجرنی 8 حجج، چې ته به ما سره مزدوری کوي اته کاله، فان اتممت 10 فمن عندك، او کلس کاله دی پورا کړل نو دا ستا خوخه. نو دا یو خبره چې الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ټول دنیا د خلکو د پاره پیغمبر را لېږلی دی، او چې کوم نور انبیاء کرامو هغه د خاص علاقې د پاره لکه و الى مدین اخاهم شعیب علیه السلام د مدین د پاره، و الى عاد اخاهم هود قوم د عادیانو ته هود علیه السلام، و الى ثمود اخاهم صالح او قوم د سمودیانو ته الله تبارک وتعالى صالح علیه السلام را لېږلی.
یعنی مخکې انبیاء کرام بعض انبیاء کرام الله تبارک وتعالى ته بعض علاقو د پاره را لېږلي، خو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کافة للناس بشیرا ونذیرا تاسو لبراشی وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. الله وت فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم مونږ ته نه لېږلې مگر ټول خلکو ته بشیر او نذیر لېږلې. بل ځکه الله فرمای قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. اے محبوب علیه الصلاۃ والسلام د خلکو ته وایي ز تاسو د ټولو لپاره پیغمبر يم. او دلته کې الله په خپل باندې اعلان کوي یا ایها الناس اے خلکو، ټول خلکو ته دا حکم دی اے خلکو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تاسو ته په حقیقت کې په حق باندې پر اختیا باندې رسول لاغلی دی. نو که تاسو په د باندې ایمان راوړو خیر لکم، دا تاسو د دنیا او آخرت لپاره بهتر ده. او که تاسو انکار وکړو نو بس تاسو په انکار باندې د الله د ځمکې اسمانونو کې چې کومې خزانې دي هیڅ هم کمیږي نه، دا هر څه د الله دي. یا ایها الناس اے خلکو قد جاءکم الرسول، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق په حق سره من ربکم تاسو د رب د طرفنا، فآمنوا ایمان راوړئ خیر لکم، دا ایمان راوړل غوره دي تاسو د پاره. وان تکفروا او کچره تاسو انکار وکړو فإن لله، نو بشک د الله د پاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تبارک وتعالى علم والا او خاوند حکمت. صدق الله العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.